د قرباني برېښنا په اونۍ کې لالي مونږ هیواد. د افغانستان برېښنا شرکت ولس ته د کلنۍ لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست سرپرست مولوي احمد جان بلال په مشرۍ د حکومت رسنیو مرکز کې د کلنیو لاسته راوړنو په اړه جوړې شوې خبري ناستې کې د افغانستان برېښنا شرکت د تیر یو کال لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې شول. لالي مونږ هیواد د قرباني ډېر. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت در ملاقات با سرمایه گذاران ایرانی ابراز نمود که تمام فرصت‌های لازم برای سرمایه گذاری مهیا شده است. شبکه برق ساحات ناحیه هفتم شهر کابل با نصب 66 اصل پایه و دهها تجهیزات اصلاح گردید. با استفاده از پایه‌های تولیدی فابریکات دی افغانستان برېښنا شرکت اصلاح شبکات در مرکز و ولایات به سرعت جریان دارد. تیری سنبلې میاشت کې نغلو او سروبي برېښنا تولید فابریکو کې 25,008 میگاواټه برېښنا تولید شوی چې د عمومي سیستم له لارې پیریدونکو ته ویشل شوې ده. ډاډ درکړو دفاع ته دې زلمي ډېر